حضرت عمر رضی الله عنه یو سړي نه تپوس وکړو ویل اتزوجته تا واده کړی ویل نه ما واده نه دی کړی دا ډېره بنیادي خبره ده که ما واده نه دی کړی حضرت عمر فرمایي اما انت احمق او فاجر واده دې نه دی کړی ویل یا کمقلي او یا ګناهګار حضرت عمر په شان دلیل سره د حدیثو کتابونه لیکي یا کمقلي ځکه ټول عمر په خپله کار کوې که نه ستا د کار څوک دي ته چې مړ شي ستا نوم نشان به پاتې نه شي او یا فاجري ګناهګار دوه نومونه یې ورکړه دا چا چې واده نه دی کړی د دپاره 10 نومونه دي هغه ته ویم 10